سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي تیر کال مو هغه 18 تنه پاکستانیان وژلي دي چې دلته یې چاودنې او بریدونه کول. وایي 43 تنه نور یې هم له موږ سره د همدغه جرمونو پر سر بندیان دي، خو موږ دا د افرادو جرم بولو او مخه مو یې نیولې ده. هغه زیاتوي پاکستان دې هم خپل امنیت ټینګ کړي، د څو تنو جرم دې پوره ملت او حکومت ته نه منسوبوي. نور یې د نوموړي په دغه غږیز پیغام کې واورئ. خپل نظر مو راسره په دې اړوند کمنټ کې شریک کړئ. خپل بام واورئ په موږ باندې اچول غواړي. اصلي موضوع دا نه ده چې خدای مکړه افغانان د دوی په وړاندې باندې دي، دوی په خپل هېواد کې د امنیتي پېښو د مخنیوي په کار کې عاجزه کېږي، بیا داسې نسبت کوي. اسلامي امت فقراتو ویلي چې زموږ دریځ ډېر واضح ده، موږ چاته اجازه نه ورکوو د افغانستان خاوره دی بل هېواد په وړاندې خصوصا د پاکستان په وړاندې وکارېږي، او موږ په سیمه کې ثبات او امنیت غواړو. کومه پېښه په پاکستان کې یا جګړه کې د دې موږ نه طرفدار یو، نه هم داسې کول غواړو، نه د سیمې بې امني غواړو. پر متاسفانه پاکستاني چارواکي ډېرې دې چې هغه اصلي علت او جلد پیدا کړي، دغسې ادعاوې کوي او اتهامات پورې کوي. بله موږ هم متاسف همدلته کوو چې دوی باید قانع شوي وای. اصلي موضوع دا د اوس دا کوم برید چې په وروستیو وشو په پېښور کې د دې واضح خبره ده چې داعشي پدیدې دا برید کړی او داعشانو دې مسؤلیت هم اخیستی ده، او دلته که هر څوک کړي خو داعش یو داسې پدیده ده چې د سیمې دپاره یو مشکل ده او ستونزه ده. افغانستان کې د تېر کال په جریان کې موږ 18 نفره پاکستانیان چې د داعش سره کار کاوه، دلته چاودنې کولې، بریدونه اراده یې درلوده او ځینو بریدونو کې ښکېلو دا ووژل، او 43 تنه د کال په خلال کې نیولي دي ژوندي، او هغه پاکستاني اتباع دي. نو موږ نشو کولی د داعشانو په وجه باندې پاکستان ته اوس دا تاثیر رالېږي. دغه یو سیمه ییزه پدیده ستونزه ده، باید حل سي، باید منځلارې ورته پیدا سي. که چیرې د پاکستان طالبانو موضوع خپل پاکستان حل کړي، خپله داخلي موضوع ده، او که داعش موضوع د امنیتي ځواکونو متوجه اوسېږي دغه ستونزو ته. افغانستان خپل مسؤلیت ادا کړی، موږ دننه خپل امنیت ټینګ کړی ده، او هېچا ته مې اجازه نه ورکړو چې د افغانستان خاوره دې په وړاندې استعمال کړي، او دا یو واقعیت ده د اسلامي امارتریزم معلوم ده، او دوی سره موږ شریک کړی ده. موږ د تېر کال په جریان کې 18 تنه پاکستانیان چې هغه دلته چاودنې کولې، بریدونه کول، هغه له منځه وړي دي، او 43 تنه ژوندي اوس موږ سره اوس هم بندیان دي، په زندانونو کې دي. نو موږ نشو کولی چې په دغه وجې باندې موږ پاکستاني حکومت خدای مکړه پاکستاني ملت متهم کو په دې باندې چې دوی دا کسان رالېږي. دا د افرادو جنایت دي ترسره کېږي، او داعش یو سیمه ییز ستونزه او پدیده وه، او دا وروستیو کې پېښور کې کومه پېښه هم شوې داعشانو کړې وه، دا غندلې هم د جنایت بورډ، او دلته په افغانستان کې موږ مخنیوی کړی. پاکستاني امنیتي چارواکي دې په خپل هېواد کې امنیت ټینګ کړي او ستونزې ته متوجه شي، او دا تور لګول چې ګنې دا په افغانستان کې یا روزل کېږي یا به د افغانستان لخوا نه تشویق کېږي، هلته به لېږل کېږي، یا به د افغانستان خاوره استعمالي. موږ د دې رد کوو، او دا په ښکاره او زغرده وایو چې موږ هېچا ته اجازه نه ورکوو د افغانستان خاوره دې په وړاندې وکاروي. په دې مورد جدي وو. معلومات نه ولې دا مخکې اشاره وکړه چې کېدای شي 3 تنه 4 تنه افغانان به په یو ځای کې یو ځای کې د داعش پرې پوري یا به چا پرې پوري یو کار وکړي. دې تر شا نه امارت ولاړ ده، نه هم زموږ افغان ملت دا فردي جنایت بللی شو ترسره کېږي وژنې سیمو کې، او مخنیوی هم باید هغو لارو وسي، هغه مؤثرې لارې دي، او د امنیتي ارګانونو مسؤلیت.